ضیا اقبال شراب څښلی و. د شرابو د څښلو کیسه یې بیا خپلو ملګرو ته کړې وه او خپلو ملګرو بیا پسې افشا کړه. ضیا اقبال ویل زه یوه ورځ د ګاونډیو کره واوښتم. د هغوی واده و، واده تیر شولو، خو ښه په شڼ کې تیر شولو. ډېرو خلکو ان هر څه سره وکړل، خو ما ځان وساته. کله چې شپه شوله زه د ډېر ناوخته پورې ناسته وم. ساه خوب راغلو، ان تر 12 بجو پورې ناسته وم. دې وخت کې زه په ځان هم نه وم پوه شوی، خو ښه وه چې په یو کټ کې ناسته وم. په همغه کټ کې اوده شوی وم او په ځان هم نه وم خبره چې ګورم یو هلک راننوته. زه ویښه ویده غوندې وم. هلک راغی، لومړی یې رانه پرتوګ وښکه او بیا یې رانه کمیس لرې یا وښکه او کوتک یې زما په شي باندې کېښود. نو د هغه کوتک مې په لاس کې ونیو، غوښتل مې چې لرې یې کړم له ځان څخه. نو کله مې چې کوتک په لاس کې ونیو سمه ورته خوشحاله شوم او د هغه کوتک مې راواخیست. لومړی مې په خپل شي باندې ښه وسولاوه او خوب مې وتښتېده لاړو. نو ما په هغه وړ کې داسې حمله وکړه، غېږ مې ترېنه تاو کړه. نو هلک په کټ کې د کوناټو لاندو تکیه یا بالښت راته کېښود. نو زما کوز هم ښه بوک ورته ودرېده. نو هلک خپل کوتک زما په شي باندې را کېښود او ښه یې یخ کړم. هلک لاړو او زه بیداره شوم. بیا ویده شوم او کله چې سحر له خوبه را بیداره شوم نو هماغه هلک راته وویل چې له ما وروسته 15 نفرو نورو زما وروسته 15 نفر نور هم درپسې راغلل او هغوی هم کش کړې او ما چې خپل هر څه وکتل، هر څه مې خوشته شوي ول. په 15 نفرو باندې یې زه کش کړم. مننه ملګرو، چینل در سره سبسکرایب